وزیر په میلیونونو ډالر تنخواه نه وه، کلنی عاید دا نه و. لیکن هماغه طالب راجیګ شو، دغه نظام دغه لنډغرو د لاسه وران شو، په مقابل کې مونږ ته هیڅ را نه کړه. که امریکانو صادقانه دلته کار کړی وای، اهل کار ګمارلی وای، نن به دا حالت نه و. که امرالله صالح پرون په هلمند کې د طالب په نامه ودونه نه وای بمبار کړی. پرون همدغه امرالله صالح چې نن لومړی ورځ دی، تاسو په شمول ځینې خلک ورته اتل وای، په افغانستان میان ورته وای، همدا امرالله صالح و. تاسو د پارلمان د پخواني وکیل نه پوښتنه وکړئ، د کرزي د رئیس د ادارې نه، چې دې کوم جرمونه کړي. هر پښتون ګوره، د ما په منطقه کې د طالب په نوم باندې هر پښتون، هر لونګۍ والا زندان ته صالح کش کول، پر ریاست چلو په امنیت کې صدای کله رئیس و، هر چیرته د طالب په نوم کورونه جماعتونه بمبارېده. لیکن نن لومړی مرستیال د همدغه خاین مسعود پتلین کې وایي طالب دشمن منست. ته د طالب سره دشمنی مه کوه، طالب د تا بادار په مځکه وهلی، طالب د هغه چا ښکر مات کړه چې تا یې جاسوسي کوله. همدغه صالح پرون د جبل سرات پروتوکولو کې د روسانو غلامي یې کوله، نن د امریکانو غلامي وکړه. سبا که طالب یو څه ورکوي، د طالب غلام ده. دوی عادت په غلامۍ کې د امرالله صالح زوی د لندن په اعلی پوهنتونونو کې سبق وایي، لیکن د یو عام افغان هغه څوک چې روسانو په مقابل کې جهاد کړی جوالي ده، په اوږه یې پړی ده، زوی د بېګا ډوډۍ نه لري. څومره لوی تضاد، عطانور په سلګونو بارګینونه لري، په سلګونو کمپنۍ لري، دا یې له کومه کړې؟ عطانور خو پیوندي بوټونه په پښو کول. جناب غني 40 کاله چیرته و، دغه ناخوالې چې راغی د چا د درد دوا سو؟ د خو د منبر او د جومات د نږدې کولو خبرې کولې. حال دا چې منبر یې شهید که، جومات یې شهید که، امریکایانو ته قضایي مسؤلیت ورکه. ټول جرمونه همدغه ډاکټرانو کړي دي، همدغه انجینرانو په نامه تعلیم یافته خلکو کړي دي. پرون که نجیب هم زه وژلم تعلیم یافته و، ځان ته ډاکټر ویل، نن مې غني وژني، پرون کرزي وژلم. د دې ملک دفاع خو د موږ مجبوریت ده. که دوی شین سترګې امریکایان د موږ کورو ته نه وای راوستی، کاموال صاحب ولې به زه مجبوره کېدلم چې اسلحه واخلم؟ که دوی د ما د خویندو په کوزدیو کې لاس نه وهلی، نن به دا حالت ولې و؟ که پرون د خویندو تر مخې زه نه زنداني کولی، نن به ولې ما توپاک راوچته؟ خو یو ښکلی افغانستان به مې درلوده. وخت چې جګړې ته مې مجبوره کوې، زندان ته مې یتیمان مې یو پاده په کور کې ډیر کورونه دي چې وشم یتیمان بې سرپرسته دي. هغه طالبان نه و، لیکن د کور سرپرستان په شهادت رسول سوي دي. دغه ټوله پړه په طالب او په ملا اچول. نن هر ملا ته پنجابی ولې ویل کېږي؟ ولې دغه د جګړې جرم په ډاکټر نه ور اچول کېږي؟ هغه څوک چې له پوهنتون نه فارغ دي، افغانستان خو دوی موږ ته وران کړ. دا غني و چې موږ به بابا ورته ویلې دي، تاسو په شمول، لیکن هغه نخرې وکړي چې په تاریخ د افغانستان کې کوم بل چا نه دي کړي. دوی د دې لپاره چې صلح رانه شي، د امریکا راتلونکی ولسمشر معین شي، تر څو بیا په افغانستان کې بمباري، ورور وژنه وي، چاپی وي، بیا د ما د خویندو د وا معتصمات چغې واوري. چا واورېده؟ په هلمند کې کاموال صاحب له نن نه یو کال 2 کاله مخکې د مونږ خویندو د وا معتصمات چغې ونه کړې. شین سترګې امریکایان د مونږ خویندې په تیارو کې وې نه وړې د بګرام زندان ته. ولې؟ په کوم جرم باندې؟ هغه خور خو توپک نه واخیستی. څومره فریاد، څومره چغې د خلکو وکړې، تا ژړاګانې وانه اورېدې. 18 کاله انقلاب له مونږ نه ناوېګانې واخیستې، زلمي یې واخیسته، ماشومان یې واخیسته، لیکن هېڅ چا د هغوی غږ وانه اورېده. نن د خبریال لومړی پوښتنه له طالب نه دا د اوربند ولې نه کوې؟ نو پرون مې درته فریاد کوه چې ما سره جګړه مه کوه، زه کمزوری یم، زه ځپل شوی یم، ما پرون د روسانو اشغال تر شا پرېښی ده، ولې مې وژنې؟ چا مې فریاد نه اورېده. په قندوز کې 8 کلن ماشومانو ته د همدغه خلکو چې غني ته بابا ویلې د پنجابیانو خطابونه کول. پرون په وردګو کې یو دادیان 4 زامن په شهادت ورسېده، نن هم هغه کور وران ده، سرپرست نه لري. بابا جان په داسې حالت کې صلح ته منتظر ده چې 4 بچي د اشغالګرو لخوا په شهادت رسېدلي. په هلمند کې هغه ناوې، هغه واده چې بمبار شوی ده، تر نن هغه درد د هغوی له زړه ورک نه ده. تر سولې ډېر زیات موږ لیواله پاچا صاحب، ځکه موږ د کور غړي، د موږ د بدن اعضا روزانه په شهادت رسېږي. ولې یو طالب دې ته مجبوره کېږي چې له خپل وجود نه بارود تړي؟ هر چا ته خپل بدن خوب ده، لیکن تا په طالب ظلم کړی، وحشت دې کړی، بربریت دې کړی. طالب دې ته مجبوره کړی چې هغه د تا د ظلم په مقابل کې له باروتو ډک موټر ته کېني، د تا په بیس تر ننوځي. نن د افغان وژنې خبره کوي، د ملي اردو عسکره ته مې ورور یې، مخکې مې هم درته ورور ویلي دي. ولې د امریکایان د ما له چاړو نه بچ کول؟ موږ په شوراب حمله وکړه، پیچلي عملیات مو وکړه، تر څو عام ولس شهادت نه رسېږي. د اردو عسکر په داسې حالت کې ما پسې راغلل چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. 400 امریکایان چې نن هم ارمان د مخکې لوربند باید وژل شوي وای، دوی رانه بچ کړل. مونږ فریاد نه کوو، دوی د اوربان چغې وهي. مونږ سولې ته لیواله نه یو، دوی دي. در حال کې چې د ما بچي اوس هم شهادت رسېږي،
باچا صاحب دا هر څه تاسو په خپل سترګو وینئ. په پارلمان کې داسې څوک د پارلمان رئیس ده چې پرون د امریکانو پاروکشي کوله. د مارشالۍ رتبه داسې چاته ورکول کېږي تر څلورمه مکتب نه ده ویلی. بلډینګونه د هغه خلکو اسمان سره خبرې کوي چې تر پرونه ورې پیوندي بوټ په پښو. هغه څوک چې جګړې ځپلي دي هغه سوله غواړي د ما او د تا او د انجینر صاحب په شمول ځکه د کور اعضامو په شهادت رسېږي. راځئ حقایق درک کړو. پرون روسان هم په موږ ظلم کوه، خلقیان ورسره و. پرونی د روبل مزدور بیا له امریکانو سره ودرېده، بیا یې زه وژلم. د ما پلار په دې جګړې کې له لاسه ورکړی. نن یې زه زوی یم، عمر مې له 40 اوړي، زم په دې اور کې کبابېږم. په جګړې کې پیدا شوی یم، په جګړې کې به ووژل شم، لیکن ما امن، ما سوله په سترګو ونه لیدله. ما داسې یوه ورځ ونه لیدله چې د امریکایانو وحشت دې نه وي، بربریت دې نه وي، د افغان په نوم دې د ما وینه توی نه شي. ولې څومره مو په دې دا ولس وژړل. کاموال صاحب بیا ورته راشي افغانستان کې د یو ورور دروازه وټکوي، ورته په څه حالت کې د موږ بچیو د شپې د تیارو د غورهارې نه، د دوی له شدید بمبار نه خوب نه درلوده. د مونږ میندو به چغې وهلې چې اوس به بیا تیاري راځي، ما د کور مشران به یا زندان ته بیا به شهادت رسوي. ماشومان مو اوس هم ویرېږي. اوس هم ته هغه کورونه هلمند ته لاړ شه، لوګر ته لاړ شه، خپل ننګرهار ته سر ورښکاره کړه. داعش څه ونه کړل؟ داعش داسې کور پرېښی ده په ننګرهار کې؟ نه، دغه طالب و چې ټول هر څه یې پرېښود. د قندوز طالب راغی، د ننګرهار له یو خور او له تورسرې نه د دفاع په خاطر یې ټوپک واچوه، جګړه یې وکړه. همدغه داعشیان چې اتمر راوستي دي بیرته پارک کې محفوظه نه کړه. د درزاب داعشیان څه شول؟ ولې تاسو حکومت نه پوښتنه نه کوئ؟ 200 داعشیان په ننګرهار کې څه شول؟ ولې تري تم شول؟ په هر نوم باندې مونږ ووژلو، لیکن بیا هم په طالب اچو. طالب له مونږ، زه خپله شخصا درته وایم، د ما خپله د مونږ د افغانانو د ډېرو خلکو د عزتونو نه طالب دفاع کړې ده. طالب مرګ ته د انګلي دي، خو زه بې عزتۍ ته نه یم پرېښی. بیا هم طالب ملامته کړی ده. د جګړې اور هغه وخت ختمېږي چې جعلي اتلان له منځه لاړ شي. نن د صلح خبرې روان دي. داسې یو څوک چې پرون د روسانو غلام، د فرانسویانو غلام، د کابل د ورانیو دربدریو مسؤلو، نن د هغه خبرې کېږي. هغه ته د قهرمان لقب په څه معنا باندې؟ سبا که دا صلح نه کېږي بیا زه ټوپک اخلم، ملامتي به د ما نه وي. ځکه اوس نه دا خلک لابي کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر ته په تمه دي چې هغه به امریکایي عسکر دلته پرېږدي، چاپي به وي. ان خیالس و محالس، قسم مې د په الله وي چې 2 کلن زوی ته اوس نه اعداد ورکوم، جګړې ته یې برابروم. تر څو مې چې ملک نه وي ازاد شوی، جګړه به روانه وي، زه به وژل کېږم، جانب مقابل به مې وژل کېږي. بېغوریز خبرې مه کوئ. راشي صلح ته کار وکړئ. ولې مو پرونه پورې غني ته بابا ویلې؟ موږ درته ویلي وو چې دا وچسری مو غلطوي، دا مو وژني. یو څوک چې د فامیل غړي په افغانستان کې نه وي، یو څوک چې 2 وارې ولسمشر سي، لور او زوی د لوړې مراسمو ته رانه شي، کله افغان کېدلی شي؟ ډاکټر عبدالله تر اوسه فامیل په هندوستان کې ده. که زه وژل کېږم عبدالله ته درد نه رسېږي، لیکن که د دغه خلکو یو زوی د اردو په لوکي کې وژل شوی وای، نن به دا حالت نه و. نن به تر ټولو زیات دوی جګړې ته صلح ته لیواله و. که د دوستم د کور غړي وژل شوی وای، نن به تر ټولو زیات لیواله صلح ته هغه و. طالب صلح غواړي، لیکن څوک یې پرېږدي نه. دلته پارونکي خبرې کوي، حالت نه و. نن به تر ټولو زیات دوی جګړې ته صلح ته لیواله و. که د دوستم د کور غړي وژل شوی وای، نن